د خزي او خاوند په منځ کې محبت پیدا کولو د پاره یو خاص عمل، یو پاورفل وظیفه زن تاسو ته بیانوم، او یقیني طور په دې حواله سره چې کوم دي خاص کر کې زنانه داسې دي چې هغه دا سوالات کې چې خاوند توجه نه راکړي، مینه محبت خو لري خبره ده په سمه خو خبره نه کوي، نو ډېر شي زنانه داسې چې هغه په دې حواله سره د دې وظیفې په حواله سره تاسو کې چې موږ ته یو داسې عمل یو داسې وظیفه وخه، نو یقیني طور پر عمل برتخیمه وظیفه برتخیمه، لیکن د دې وظیفې سره سره یو څو خبرې چې دغه خیال ساتل ضروری دي. کچری تاسو صرف وظیفه کوئ د دې خبرو خیال نه ساتئ، او کچری تاسو پوره ژوندۍ وظیفه کوئ نو د دې وظیفو فائدہ نشته. بعض مسائل داسې وي، بعض حقوق داسې وي چې هغه باقاعده هغه د حقیقت سره تعلق لري. کچری باغی حواله سره موږ دغه خیال نه ساتو، باغی حواله سره موږ بد احتیاطي کو، سستی کو، او یو طرف تصرف چې د وظیفې له ضرورت کو نو داسې نه کیږي. سمجھ کې خبر راځي. اوس مثال طور پر یو څو خبرې چې دغه خیال ساتل پکار دي، ضروری دي زنانه لپاره. کچری دا غواړي چې خپل خاوند په موټي کیږي، خپل خاوند چې کوم دی داغه مینه محبت حاصل کی، نو دا یو څو خبرې دي تاسو خیال وساتئ. او بیا د اخر کې دا وظیفه د عمل د دم خیم. اول دا چې خپل جبه چې کوم دی په کنټرول کې. اکثر زنانه داسې چې هغه جبه تیز وي، دغه جبه په ذریعہ باندې فتنه فساد جوړیږي، په کور کې جنگ جګړه صرف د دې جبه د لاسه، او ډېر شي زنانه به د دې جبه د لاسه جهنم تمزي، ځکه چې دې جبه په ذریعہ باندې چې کوم انسان ته کوم تکلیف ورسي، نو هغه یقیني طور پر حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د تلوار زخم چې کوم دی دا خو بیا ټیک شي راټول شي، لیکن د جبه چې کوم زخم دا نه راټولېږي، دا زخم همیشه لپاره وي. نو دا جبه دومره ظاهري لشه دی، خپل جبه باندې کنټرول کول. اوس مثال طور پر د دې جبه په ذریعہ باندې کې چې خزه بکور کې جنگ غړي فسادات کې، نو بیا ظاهره خبره ده داسې خزه چې هغه د سکون یو ذریعہ ده، خپل خاوند لپاره د سکون ذریعہ ده، دا به سکون ذریعہ نه ده بلکې دا د فساداتو ذریعہ ده، دا یو عذاب جوړ شي. خاوند د بار نه راشي لار غل نه، خاوند ته دانه د پکار چې هغه صرف حسن او جمال پکار دي، بلکې خاوند ته سکون پکاري پکور. لیکن خاوند د بار نه راشي جنگ جګړې فسادات ویل دي جبه په ذریعہ باندې خپل خاوند تم خبري اوري، پکور کې نورم خبري اوري، نو یقیني طور پر پدې کور کې بیا مینا محبت نشي پیدا کېږي. دا بیا د ممکنه ده. نو داسې زنانه غیته ډیره کمقله زنانه وي چې هغه خپل د جبې سي استعمال نه کوي، دا به خویاره زنانه وي چې هغه خپل د جبې چې کوم دی په خپل جواب باندې کنټرول وکړي. چې کوم زنانه خپل په جواب باندې کنټرول وکړي، یقیني طور پر د دې سره به ډیر شي فسادات او نقصانات زنانه بشي، بلکې چې کوم زنانه خپل په جواب باندې کنټرول کوي هغه د خلکو په زړونو باندې بیا کنټرول کوي، هغه خپل د خلکو په زړونو باندې بیا راج کوي. خاوند خلری چې بالکل داغه چې کوم څومره فیملی ممبرانه دا ټول په زړونو باندې بیا داسې زنانه راج کوي چې د کمی زنانه دا جواب په کنټرول کوي او خوش اخلاق وي. اول دا. دویمه خبره دا چې خپل د خاوند د حقوقو خیال ساتل. اوس مثال طور پر د خاوند چې کوم مزاج دغه مطابق چې کوم د کار کول، بعض مرتبه دا اکثر چې کوم دی په شروع کې لږ مسلې، لیکن لږ ټیم تیر شي داغه نه بعد د خاوند د خزي مزاج یو بلته پته وجلېږي چې زماره خاوند سم مزاج دی، نو داغه د مزاج مطابق کار کول، داغه چې استخوخي غول کول، دې په ذریعہ باندې به داغه پسړه کې ستا محبت پیدا کیږي. سمجھ کې خبر راځي، هر څه ته پټه باندې ورکول، روټي یا نشته وي یا دغه شانتي داغه چې کوم کپڑا جامه پیزار هغه کپڑے بدلی مخکې نه هر څه تیار ساتل. داغه نه علاوه چې کوم جنسي حقوق دي په دغه حواله سره هم ډېر شي زنانه چې غلط بد احتیاطي کوي، سم عذر نه وي داغه نه باوجود خاوند چې کوم مطالبه کوي او داغه نه باوجود هم زنانه داغه خواهش ته پوره کوي، نو ظاهره خبره ده د دې سم د خاوند بیا زړه ماتيږي او اسیم په شریع حواله سره د حرام عمل دی. دې په ذریعہ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داسې زنانه باندې بیا د الله حضرت لعنت وري، او د دې حد پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کچری په تندور کې زنانه روټي ولګي او خاوند ته आवाज وکي دا روټي په دغه ځای پری دی لاړ دي شي، خپل د خاوند حق ته ادا کړي. سمجھ کې خبر راځي. نو خپل د خاوند چې کوم حقوق دي، چاہے جسمانی حواله سره اسی نور جنسي حواله سره هر قسم چې کوم څومره حقوق دي داغه د مزاج مطابق چې کوم دی هغه پورا کول. د دین علاوه یو کار چې کوم زنانه له ضروري دی هغه دغه دی چې زنانه په کور کې اکثر ناشتي وي، هغه خپل د حسن او جمال، خپل د زیب او زینت خیال نه ساتي. دې په وجه باندې هم د خاوند زړه د خزینه ټکیږي، ځکه چې خاوند د بار نه راشي په کور کې دنه زنانه داسې چې ځان بالکل ماسي جوړ کړي پراګنده حالت کې وي، نو یقیني طور پر دین اسلام شریعت په دغه حواله سره زنانو ته ترغیب ورکړل، زنانو ته د حکم ورکړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ تاسو وګورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کوم زنانه بهترین زنانه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې هغه زنانه چې هغه ته خاوند ګوري خپل خاوند خوشاله کی. نن سبا کې زنانه شرط بار تزي
یا په دغه شانتي سیټ ته پروګرام وغیرہ کیږي ودونو کیږي نو ځان به خصم بال کی لیکن په کور کې دنه خپل ځان خیال نه ساتي. نو زنانو له پکاردار چې کله د خاوند راتو ټیفي دا غیر مخ خپل ځان جوړ کی ځان سنگار کی زیب و زینت اختیار کی او په دې باندې بدی ته ثواب ملاويږي. سمجھ کې مو خبر راځي او چې خاوند ته ګوري نو خاوند به خوشحاليږي او خاوند به بیا یو ځبل زي سر نه وي یو ځبل زي د بیا نه ګوري نه چې ډېر شه زنانه دا تاسو کې دا ګیلم کې چې زم خاوند چې کوم دی هغه بعد د نور زنانه سره د نور جنکو سره چې کوم تعلقات قائمي یقیني طور پر داغي کې یو وجه دغه می غټه چې په کور کې چې کوم زنانه سره خپل د حسن او جمال د زیب و زینت خیال نه ساتي. نو په کار دا زنانه ولا چې په کور کې دنه خپل د زیب و زینت خیال ساتي. خاوند لپاره دا زنانه چې کوم د زیب و زینت د حسن او جمال دی دا صرف د خاوند لپاره حلال دی. داغه مخه د زیب و زینت اختیاري او چې زیب و زینت اختیاري په دې باندې دي ته ثواب هم ملويږي او داغه نه علاوه د محبت د حاصلولو ذریعہ هم ده. نو دا څو خبرې دي چې د احتیاط او په دې حواله سره د دې خیال ساتل ضروری دی. داغه نه علاوه عمل دغه د دې سره عمل دغه چې خپل د 15 وختو د منځونو پابندي او د هر مانځنه پس سلزله یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود دا چې کوم سل پیره په هر مانځ پسې په دې باندې 15 منټه هم نه لګي د 15 وختو منځونو پابندي وکوي او روزانه هر مانځ پسې یا لطیف یا ودود دا دوه د الله حجت صفاتی نمونه دي ډیر طاقتور نمونه دي په دې ډیر کمال لې کچري د دې دا چې کوم تاسو تما دا کارونه خولو د دې سره د 15 وخت منځ پابندي کوي او په هر مانځ پسې سل پیر یا لطیف یا ودود وای نو ان شاء الله تعالی زه په ګارانټي سره وایم چې تاسو خاون با تاسو صرف تاسو محبت نه کې بلکې عاشق بشئ. بیا تاسو رابطه کول شي یو سورج میاشي متا تاسو دا عمل وکي او بیا په کمنټس کې ماته وای چې سفر راغی کرانه. بهرحال الله حفظ منګه تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.